زما محترمو، هر یو انسان روزي، برکت، معاش، سکون غواړي، لیکن بعضې وخت د مهنت باوجود په رزق کې دې تنګي محسوسوي. په کور کې بې برکتي دا خوره وي، هر وخت بې برکتي، هر کار کې بې برکتي او زړه پریشانه. نن به موږ یو داسې بابرکته عمل ذکر کوو چې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام نه منقول دی او راغلی دی چې زمونږ معاش په اسانه، رزق فراخه، په کور کې به رحمت د هغې سره پیدا شي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته نه صرف مونځ، روژه او صدقې تعلیم نه دی راکړی یوازې، بلکې د کور د برکت دپاره هم موږ ته آداب ښودلي دي. دا د یو روحاني خزانې نه کمه هم نه ده. د هغې نه یو عمل دا دی چې کله موږ کور ته داخلیږو نو سلام کوو، په فراخه تندي سره خپل کور کې سلام اچو، درود شریف وایو او بیا سوره اخلاص وایو. په ظاهره خدا یو مختصر او ورکوټی عمل معلومیږي، مګر د دې اثرات د ژوند دپاره مالی سکون او د رحمت ذریعه جوړیږي. دا عمل معتبر کتابونو ذکر کړی دی، لکه قول البدیع، مستدرک علی الصحیحین، المعجم الکبیر للطبرانی، چې کوم کس خپل کور ته داخلیږي او سلام کوي او په پیغمبر علیه الصلاة وسلام باندې درود لیږي او سوره اخلاص وایي، الله تعالی به د ده کور تنګ دستي، بې برکتي دا به لرې کړي، د ده په رزق کې به فراخي راولي او برکت به پکې راشي. سوره اخلاص قرآن کریم د ټولو نه مختصر صورت دی، لیکن د معنی په لحاظ سره د ایمان خلاصه ده. ځکه دا صورت موږ ته د توحید سبق راکوي چې د الله یو دی، بې نیاز دی، اولاد نه لري، والدین نه لري، د سره همسر څوک نشته دی. پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي سوره اخلاص د قرآن کریم یو تیهی برابر دی. څوک په اخلاص سره سوره اخلاص ولولي گویا کې د ایمان درېمه حصه باندې دا عمل وکړو، یعنی سوره اخلاص تلاوت روحاني نور، د زړه سکون او په رزق کې وسعت پیدا کوي. راځئ چې د عمل کولو صحیح طریقه چې دی موږ وپېژنو. چې کله کور ته داخلیږو د ټولو نه لومبې په اسلامي طریقې سره سلام وکړو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په کور کې څوک موجود نه وي، په خپله په ځان باندې ووایو السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین. بیا درود شریف ووایو اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. د دې نه وروسته بیا سوره اخلاص یوه پیره یا درې پیرې یا اووه پیرې تلاوت کړو. په زړه کې نیت وکړو الله زما په کور کې برکت راوله، زما رزق سیوا کا، هر قسمه تنګي زمانه لرې کا. دا د یو څو لمحو عمل دی، لیکن روحاني طور باندې په کور کې د فرشتو راتلل، د رزق زیاتېدل او د رحمت باران ورېدلو ذریعه ګرځي. دا عمل موږ د خپل ژوند حصه وګرځو. په کور کې د شیطاني اثرات، د حسد نه حفاظت او کوم اهل خانه چې په کور کې اوسیږي د هغې سره محبت پیدا کیږي او د ټولو نه لوی د الله تعالی خپل رحمتونو هغه سورې هغه عطا کوي او هغه فرمایي. علماو د صلحاو په تذکره کې راځي چې کومو بزرګانو دا عمل کړی دی او خپل معمول جوړ کړی دی، هغې فرمایي چې دې نه موږ ډېر څه موندي دي. سفیان ثوری رحمه الله فرمایي چې کوم کور کې د الله ذکر کیږي نو دغه کور د فرشتو مرکز جوړیږي. په کوم کور کې چې ذکر نه وي دا د شیطانانو ټکانه او مرکز جوړیږي. زما محترمو، دا عمل په ظاهره ورکوټی دی، لیکن په حقیقت کې دا د رحمت دروازه ده. سلام، درود او سوره اخلاص درې واړه چې کله میلاو شي دا د اخرت هم ښایسته کوي او دنیا هم ښایسته کوي. نن نه وروسته موږ عهد وکړو روزانه خپل معمول جوړ کړو. که موږ غواړو چې زموږ په کور کې د برکت راشي، په زړونو کې د سکون راشي او زموږ روزي او رزق دې فراخه شي، نو کله چې کور کې موږ داخلیږو ښه په خوشحالۍ سره سلام کوو، درود شریف وایو او سوره اخلاص تلاوت کوو. زموږ کور به د جنت نمونه جوړه شي انشاءالله تعالی. او په آخر کې دا دعا بیا ووایو اللهم بارک لنا فی اهلنا وارزاقنا واجعل بیوتنا نورا ورحمه آمین یا رب العالمین.